د افغان انجونو ښوونځی به ډیر ژر خلاص کړی شي. علماو یو غونډه نیولې او افغان نجونو مکتبونه خلاصول کیږي. انس حقانی وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ستونزه به ژر هواره شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د قطر دفتري غړی انس حقانی خوست ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې په نږدې ورځو کې به دیني عالمان یوه پراخه غونډه ترسره کړي او د نجونو پر مخ د تړل شویو ښوونځیو ستونزه به پکې هواره شي. نوموړی داسې مهال دغه خبر کوي چې په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو په کور دننه او بهر توند غبرګونونه راپورته کړي او په بار پکې له طالبانو څخه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنې شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال په درسي نصاب کې د بدلون لپاره پلان نه لري. د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان له سپوږمۍ راډیو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړي چې ویل کېده سږ کال به د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې بدلون راشي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا، خیر چارې.